ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مزار شریف ښار د ښاري ماسټر پلان د عملي کېدو له پیل او د روضې شریفې شاوخوا سیمو د عصري کېدو له پروګرام څخه هرکلی کړی او دا یې د بنسټیزو پروژو د پراختیا او ښاري خدمتونو د ښه والي په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د ښاري ماسټر پلان پلي کېدل کولی شي د اقتصادي ودې، د نوو پانګونو د جذب او د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د لا زیاتو فرصتونو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. د هغوی په باور په دې سیمه کې د ودانیو معیاري بیارغونه به خلکو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. خوب است که ماستر پلان جدید شارولی عملی شود، جای جدید جور شود، سهولت دار، مثلا از نگاه پارکینگ، از نگاه سهولت های بهداشتی دیگه که داره، یا مثلا سهولت های به میارات جور شود. یعنی همین مارکت ها 52 مارکت است، باور کنین مارکت هایی است که از ترس آدم در اونجا شیشته نمیتونه که حال چپه نشه زیر ما. په ورته وخت کې د مزار شریف د اتحادیې مسؤل هم د دې اقدام هرکلی کړی او دا یې د ښار د اوسیدونکو او سوداګریزو شریکانو لپاره یو مثبت او هیله بښونکی ګام بللی دی. د هغه په خبره د دې ډول پروژو پلي کېدل کولی شي د مزار شریف ښاري بڼه بدله کړي او د کار لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کړي. اتاق‌های هستی و تجارتخانه این چیزا جور میشه بخیر. این که به نفع مردم است، به نفع شرکت است، به نفع سهامدار است. این کار خوب است. ما مایحتای مدیره خود میخواهیم کتش مشوره میکنیم. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې ټاکل شوې چې د روان لمریز کال په اوږدو کې به د ښار په اړوندو کې 52 لوړپوړیزې ودانۍ له نړولو وروسته په معیاري او عصري ډول له سره جوړې شي. مسؤلین ټینګار کوي چې دا پروژه به د ښاري ماسټر پلان په چوکاټ کې او د نوو ودانیزو معیارونو له مخې عملي شي. 52 آپارتمان در شهر مزار شریف یعنی قریب تخریب شود. ما به یه خوش هستیم، آماده هستیم از اینکه یک شرکت ما یک شرکت سهامی است. تمامی در 550 نفر در این شریک است. با در پهلوی ما بانک ملی شریک ما 42% بانک شریک است و ما در این خوش هستیم که عواید ما بالا بره، سهامدارا از یک نفع بره. ویل کېږي چې د دې طرحې پلي کېدل به نه یوازې د ښار بڼه بدله کړي بلکې په اوږد مهال کې به د بلخ ولایت د دوامدار پرمختګ او د ښاري خدمتونو کچې د لوړولو له مهمو پروژو څخه هم وبلل شي. او دا هم د لوبو له ډګره یو څو خبرونه. د بلخ ولایت د غرختونکو لومړنی پسرلنی تمریني پروګرام د دې ولایت د غرختونکو فدراسیون د البرز مرکزي ټیم د غړو په ګډون په بریالیتوب سره ترسره شو. په دې پروګرام کې 14 تنه غرختونکي د رضا رضایي په مشرۍ چې د بلخ د غرختونکو فدراسیون تخنیکي او مسلکي مرستیال دی وتوانېدل چې د 1650 مترو په لوړوالي د البرز غره څوکې ته په بریالیتوب سره وخیږي. دغه پروګرام د بدني روزنې او سپورت ریاست، د اولمپیک ملي کمیټې او د بلخ د غرختنې فدراسیون په همغږۍ جوړ شوی و. د دې پروګرام تنظیمونکو ویل چې د دغه تمرین موخه د ورزشکارانو د جسمي او روحي وړتیاو لوړول، د غرختونکو د تخنیکي چمتووالي پیاوړتیا او په بلخ ولایت کې د غرختنې ورزش دودول دي. په همدې حال کې د افغانستان د غرختونکو ملي فدراسیون ولایتي مرستیال او د بلخ د غرختونکو فدراسیون رئیس مومن سروري د دې پروګرام له بریالي ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او د ورته ورزشي فعالیتونو پر دوام یې ټینګار وکړ. دغه تمرین
تمریني ختنه په یوه دوستانه فضا کې د غرختنې د خوندیتوب ټولو اصولو ته په پام سره ترسره شوه او ګډونوالو وکولی شول چې د یو منظمې او هدفمندې ډلهییزې برنامې ارزښتناکه تجربه ترلاسه کړي. ویل کېږي چې د بلخ د غرختونکو فدراسیون پلان لري چې د روان کال په اوږدو کې ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي څو د ورزشکارانو چمتووالی لوړ او د ځوانانو ترمنځ د ورزش کلتور لا پراخ شي. د بلخ ولایت د شورتیپې ولسوالۍ په دالي کلي کې د کورش سیالۍ د ګڼ شمېر ورزشکارانو او د سیمې د خلکو د پراخ ګډون په ترڅ کې په شانداره ډول ترسره شوې. د مسؤلینو په وینا د دغو سیالیو اساسي موخه د ځایي دودیزو لوبو وده او پراختیا بلل شوې ده. دا سیالۍ د کورش فدراسیون د استازولۍ له لورې د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت جوړې شوې وي. په دې سیالیو کې د شورتیپې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا کلیو څخه 90 تنو ورزشکارانو ګډون کړی و. د سیالیو په ترڅ کې ورزشکارانو په یوه دوستانه فضا کې له یو بل سره سیالۍ وکړې چې په پایله کې 15 سیالۍ په مساوي ډول پای ته ورسېدې او 13 تنو نورو ورزشکارانو وشو کولای د خپلو سیالانو په ماتولو سره د اتلولۍ مقامونه خپل کړي. د یادو سیالیو موخه د کورش په څیر د دودیزو ورزشونو پیاوړتیا، د ځوانانو ترمنځ د ورزشي روحیې لوړول او د شورتیپې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د سالمې تفریح زمینه برابرول ښودل شوې ده. د یادونې وړ ده چې کورش ورزش د سیمې د خلکو له مشهورو دودیزو ورزشونو څخه شمیرل کیږي چې د سیمه ییز کلتور په ساتنه او ټولنیز یووالي کې مهم رول لري. د دې ډول سیالیو ترسره کېدل کولی شي ورزشي استعدادونه رابرسېره او ځوانان سالمو فعالیتونو ته وهڅوي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت. د الله په امان.